السلام علیکم زیم صاحبزاده او تاسو کته صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل نن ویډیو کې موږ زده کوو چې آی کارت شي او د دې فایده څه ده د دې د استعمال په وجه موږ کوم سړی ویډیو چې هغه باندې موږ ویوز حاصلولی شو او خپل موبایل فون باندې به آی کارت څنګه لګو اول به خبره کوو په آی کارت باندې چې آی کارت شي دی تاسو به اکثر کتلی چې یو ټیکس یوټیوبري او هغه چې کله ویډیو جوړي نو هغه ګوتې سره داسې برته اشاره وکړي تاسو ته وایي چې زما دا ویډیو ګورئ نو تاسو ته به د دې باره کې مکمل ډیټیل معلوم شي نو تاسو په هغې باندې کلیک کړئ تاسو موبایل وایبریشن غوندې وکړي او بر یو لینک راشي چې تاسو په هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو د هغه بلې ویډیو ته لاړ شئ او هغه ویډیو تاسو واچ کړئ نو هغه ته ویوز میلاو شي دا آی کارت او د دې فایده دا ده چې کومه د زړه ویډیو وي هغې باندې تاسو هم ویوز حاصلولی شئ اوس مثال کې تاسو ته زه د دې یو مثال راکوم چې پی اس ال شروع دی 2022 او ډېر خلک موږ ته میسیجونه کوي چې موږ به پی اس ال خپل په موبایل فون باندې لایو څنګه ګورو بالکل فری اف کاست نو زما دا کومه ویډیو چې په دې باندې به کلیک کړئ نو تاسو ته مکمل ډیټیل معلوم شي اوس په تاسو ته بالکل سمجھ راغلی چې آی کارت دې ته وایي اوس چې ما څنګه ګوتې سره برته اشاره کړې نو تاسو ته به انشاءالله آی کارت چې دی هغه به تاسو ته لازمي په نظر راغلی وي دې ته وایي آی کارت اوس په ډېر خلک داسې وي چې هغوی به په دغه دې باندې کلیک کړي او لاړ به شي کومه ویډیو چې ما د پی اس ال باره کې جوړه کړې ده نو هغه به وګوري نو زما کومه زړه ویډیو چې ده په هغې باندې به هم ویوز میلاو شي او کوم دا ویډیو چې جوړوم په دې باندې به هم ویوز میلاویږي دې ته وایي آی کارت اوس به موږ ځو د موبایل سکرین ته او پریکټیکل به دا زده کوو چې آی کارت څنګه ایډ کوي خو د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا ویډیو ملګرو سره ضرور شیر کړئ تو جی فرینډ موږ راغلو د موبایل سکرین ته خپل یوټیوب سټوډیو چې دا په ګوګل کې دا به اوپن کړو په کومې ویډیو باندې چې موږ آی کارت لګو هغې باندې به کلیک کړو او دا پنسل نشان تاسو ته ښکاري دې باندې به کلیک کړو دا تاسو وکتله دا اوپن شه بیا دې سایټ ته تاسو ته ښکاري کارت په دې باندې به کلیک کړو په دې باندې چې موږ کلیک کړ نو دغه ویډیو چې دا موږ سره اوپن شي تاسو ته کته داس بلو نشان تاسو ته ښکاري دا یو آی کارت ما لګول دی ما سره نیټ سپیډ لږ کمزوري دی هغې د وجې نه مسلکي دا تاسو ته ښکاري دا ما لګولی دی بیا دا پلس نشان دی په دې باندې هم تاسو لګولی شئ او بره کارت ګوټ کې تاسو ته ښکاري په ګوټ دې نه هم تاسو لګولی شئ او نو څنګه چې تاسو لګوئ که دا نشان تاسو ته ښکاري د کرسر نشان چې څه ځای کې تاسو لګوئ دا تاسو اپله دې پله بوتلی شئ هر ځای کې تاسو دا لګولی شئ نو زه دې ځای کې لګوم بیا به دې بره پلس نشان باندې به کلیک کړم دې کې بیا تاسو ویډیو هم لګولی شئ پلی لسټ هم لګولی شئ چینل هم لګولی شئ لینک هم لګولی شئ نو زه ویډیو لګوم ویډیو باندې به کلیک کړم دې ځای کې دا راغی سلیکټ یور ویډیو any video on YouTube آیا تاسو خپله ویډیو لګوئ یا د بل چا لګوئ نو زه خپله لګوم اوس دې کې زه داسې ویډیو لګوم how to delete Facebook account دې کې چې how to upload video دا به زه ولګوم دا ښکاري دا ولګېدله او د دې ځای نه تاسو کسټم میسیج دې نه دا هم تاسو لیکلی شئ او تیزر کې تاسو هم لګولی شئ دې ځای نه ټایټل تاسو بدلولی شئ دې کې زه مثال کې ولیکم I love you دا مو ولیکه
او تیزر کې زه ولیکم how to upload video دا په دې باندې زه ولیکم د تاسو کتئ شئ دا آی کارډ زما ولګېده او بره ګوټ کې تاسو ښکاري دې ځای نه به تاسو دا سیو ایډ کړئ اوس موږ ګورو چې دا آی کارډ لګېدل دی او که نه دی لګېدلی دا آی کارډ ولګېده تاسو ته دا ښکاري اولنی نشان دویم نشان دا کارډ ولګېده نو دغه طریقې سره تاسو خپل په ویډیو باندې آی کارډ لګولی شئ امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا لایک کړئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان